بدلون د پولیس رادیو سلسله واره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې. د بدلون ډرامې په 13 برخه کې تاسو واوریدل چې قدوس ماما ته اجمل دکاندار د برمې د لوڅ سر د پټولو په حق لویل چې باید د خپل برمې سر پټ کړي. اوس به واورو چې زبیر خانی د ځان سره چیرته بیایي. څوک چې تاسې بیواره دروازې ټکې څه پوه شوې؟ زه یم زبیر خانه راووځه کار مې در سره دی. ښه صبر دا دی درغلمه. راشه کنه ظالمه روغ بوت دې ځان سره ایسار کړی دی او بیا وایې هم چې دا دروازه څوک بیواره ټکوي. اوه ستړی مه شې زبیر خانه، څه دې کړو هغه بل تارتق څه پوه شوې؟ هغه مې له ځانه سره نه دی راوستی، زه په یوازې ځان راغلی یم. ویم در نظر شم زبیر خانه، دا دې نو سم د سړیتوب کار کړی دی. څه پوه شوې؟ خو لږ مې پوه که چې یوازې دې د اوس لپاره له ځان سره نه دی راوستی او که بیخي دې له شراکت هم پسې لرې که؟ نه د اوس لپاره خو مې د ځان سره را نه وست، له شراکته یې نشم لرې کولی، زما ډېر کارونه په هغه روان وي. زه بس دا هم ډېره ده چې زما کور ته دې رانوست، که نه نو زما خو خوښه وه چې بیخي له شراکته لرې کې، نو لا به ښه شي. خیر دی ته 2 برخې اخله او ما ته 1 برخه راکوه، خو هغه سپیرونه دی هغه لرې که. څه پوه شوې؟ درته مې وویل چې د هغه لرې کول زما لپاره ناممکن دي، ځکه زما پرې پوره لاس پک دی. بس سمه ده نو چې څنګه ستا خوښه وي. څه پوه شوې؟ ښه ځکه نه اوس هغه بوت را وباسه چې ناوخته کیږي، په تور بازار کې ورته تجاران په تمه دي او زموږ پرې دلته صلاح نه راځي. ویم دا دی لاړم او دا دی راغلم. څه پوه شوې؟ هلته مې ورته خلک په تمه کړي او دی سست کیږي. هله نو ژر کوه ظالمه راوځه. ځه ښه ده چې هماغه بوجۍ کې دې ساتلی. ما خو درته ویلي وو چې زه امانت ساتلو کې تکړه یم، خو تا نه منله. البته ته ملامته ځکه نه چې تا ته بل چا شیطاني کوله او بل څوک دی، خو هماغه اجملی ښایم که نه. څه پوه شوې؟ ښه اوس دا خبرې پرېږده، د بوجۍ خوله خلاصه کړه او د بوت دیدار را باندې وکړه چې خپه شوی یم ورپسې. په 2 سترګو دا دې د بوجۍ خوله خلاصه وګوره ورته. څه پوه شوې؟ او دا څه شی دی؟ دا ولې په دې حال دی؟ دا سور رنګ چا ورکړی دی؟ ما ویل چې زه به تا حیرانوم او دا د حیران مې کړې. دا سور رنګ ما ورکړی ما. څه پوه شوې؟ نو ولې دې سور رنګ ورکاوه؟ څه اړتیا وه ورته؟ ولا نو ما ویل د سور تازه رنګ سره به خپل قیمت لږ زیات کړي، څه سپیره غوندې خړ پړ رنګ یې ونو. څه پوه شوې؟ د خدای ساده دا دې څه کړي؟ تا خو دا بوت د 2 پیسو کړ، تا ته چا ویل چې لرغوني اثارو ته رنګ ورکړه؟ ولې د رنګ ورکولو سره خراب شو که څه؟ ما خو ګوره په ښه نیت ورته دا رنګ ورکړ او ته پرې سور او شین کېږې. څه پوه شوې؟ وایم تیر شه له دې خبرو، راځه چې ځو زما دیرې ته چې هر څه وي په شریکه به وي. هزار شم درنه دې ته اوس مشر وای چې هر څه وي نو په شریکه به وي. هغه اجمل خو بس په دې فکر کوي چې مینځرمه ټوله زما. څه پوه شوې؟ راځه چې ځو. ته لږ دکاندار ته ورغږ کړه چې دلته راشي. سمه ده قومندان صاحب. جماله و جماله دلته راشه، قومندان صاحب در سره کار لري. درغلم قومندان صاحب. السلام علیکم قومندان صاحب، ستړی مشې.
وعلیکم السلام جمال خانه. ته هم ستړی مشه ګل دی نه؟ خیر اوس یې جمال وروره. وایه قومندان صاحب څنګه مو را پیښه کړې؟ موږ خو راغلی وو چې هغه د پیښې ځای ته خو ته ورغلی وې. هغه ماشوم په څا کې خپله غورځېدلی و او که بل چا ورغورځولی و. ما چې څومره معلومات وکړ نو داسې معلومېده چې د ماشوم په غورځېدو کې بل څوک ملامت نه و، بلکې خپله غورځېدلی و او د مور و پلار بې پروایي هم ده. یوازې د ماشوم مور او پلار ملامت نه دي، بلکې د څاګانو والا هم ملامت دي چې د څاګانو سرونه نه پټوي. بالکل دا خبره هم ده. قدوس ماما ملامت راځي او لا زیات ملامت په دې دی چې ما او ملک زمان مخکې له مخکې ورته وویل او خبر مو ورکړ چې ګوره د ستا سر نه پټول زیانمن تمامېدای شي. دغه د برمو په څاګانو کې د ماشومانو غورځېدلو پیښې زیاتې شوي دي. په دې هکله باید مشران هم یوه پریکړه وکړي تر څو آینده کې د پیښو مخنیوی وشي. که دا کار وشي نو ډیر به ښه وشي. ما د ماشوم د مور و پلار حالت ولید. د زوی په مرګ ډیر غمجن او د غم په ټغر ناست و. زه خو لا هم په دې خبر شوی یم چې د کلي مشرانو اراده کړې چې د همدې موضوع په هکله جرګه جوړه کړي او یوه پریکړه وکړي. ګل دی نه، ستا خبره هم رښتیا ده. زه یې هم دعوت کړی یم تر څو په جرګه کې ګډون وکړم. جماله ته هرومرو هلته ورشه او څه چې هلته تیریږي له ټول جریانه ما خبر کا. که وخت و یا اوزګار شو او زه هم هرومرو په جرګه کې ګډون کوم او رښتیا هم هغه بله کیسه کوم ځای ته ورسېده. څه معلومات خو به دې ترلاسه کړي نه وي. هغه کیسه لا زړه په زړه ده. کوم پرمختګ نه دی شوی او نه کوم شواهد ترلاسه شوي تر څو په دې هکله څوک ګیر کړو. په یوه نفر مې شک دی او تر څار لاندې دی. البته زه د ماشوم د غورځېدو د پیښې سره لیږ مصروف شوم. که دغه وخت څه شوي وي نو نه یم خبر. ته باید ډېر زیرک واوسې ځکه ډېر دارومدار زموږ پر تا باندې دی. بېغمه شه قومندان صاحب، زه هلې ځلې کوم. اوس به دکان ته ورشم چې څوک سودا ته راغلی نه وي. ورځه دا ښه ده چې څوک مو یو ځای ونه ویني. کومندان صاحب یوه پوښتنه مې کوله که خفه کېږي نه؟ وایه څه پوښتنه لرې؟ ما ویل دا د څار والا خو به جمال دکاندار نه وي. هو همدای دی. ته لا نوی راغلی، لا پوره زموږ د تشکیل څخه خبر نه یې، خو پام دې وي دا خبره چاته ونه کړې. بېغمه شه کومندان صاحب، څوک به هم نه خبرېږي انشاءالله. ښه ځانو موټر سایکل چالان کړه چې ځو له خیره. خانه ته دلته کټ کې کېنه، زه راځم. چیرته ځې؟ تا خو ویل چې اجمل به دیره کې وي. څه پوه شوې لکه چې تښتېدلی؟ ته غم مه کوه، را به شي. زه کور ته ځم، د چایو غم درته کوم. وایم چې د ډوډۍ غم خو م وکړه که نه، لا به ښی. څه پوه شوې خانیه بنده لکه چې سم درنه خوشحاله دي ځکه درته د چایو خوراکونو بندوبست کوي. دلته خو یوازې ته ناست یې. زبیر څه شو؟ خلک اول سلام کوي، د حال احوال پوښتنه کوي او ته یې چې د راتلو سره جوبیل چوچو. زبیر خو دننه کور ته لاړ، ویل د چایو غم کومه. خو ستا په لاس کې دا دومره غټه راسۍ څه کوي؟ کوم څاروی ماروی خو به م نه وي اخیستی. څه پوه شوې؟ څاروی له کوم ځای نه شو؟ زبیر راته وویل چې څوک پرې تړو. څه مطلب څوک پرې تړی؟ چېرته ځو؟ څه پوه شوې؟ نه پوهېږم، خو هغه بوت مو څه کړ؟ زبیر خو ویل چې تا رنګ کړی دی. بوت دغه بوجۍ کې دی او داسې ښکلی رنګ مې ورکړی چې مې کوه پوښتنه. وایم قیمت به په څو چنده لوړ شي. څه پوه شوې؟ زه اوس چې زبیر راوځي نو اصل قیمت باید معلوم شي. هغه دی راغی. اجمله ستړی مه شې، ښه ده چې پړی دې له ځان سره راوړی دی. دومره اوږد پړی راوړی چې 2 نفر هم پرې تړل کېږي. خو دا څوک پرې تړی چې زه هم ترې خبر شم که نه؟ څه پوه شوې؟ د تړلو کس خو ته یې، نور به څوک وي؟ پرېږده د اجمله، ته لیونه شوی. څه پوه شوې؟ زبیره سړی پوهېږه. پوه کړی مې دی ځکه خو یې ونیولې. خیر دی، دا ولې و ظالمانو
دا ولې مو داسې کلک پلک وتړلم؟ څه پوه شوې؟ ته مخبر یې مخبر. تا د دولتي خلکو په وینا دا بوت رنګ کړی او موږ ته د تاوان را ورساو، او تر څو د جهال نه وي ویلی نو همدلته به یې. دا رنګ خو ما له ښه نه ته ورکړی و. زه څه خبرم چې دومره کار به راته ګوري؟ ما خو ویل قیمت بیا زیات شي، ځکه ډېر خړ پر ښکارېده. څه پوه شوې؟ ما درته څه وخت ویلي وو زبیره چې خاني کې ډېر کار دی، خو تا را سره نه منله. نه ده اوس وګوره. ته خو خبرې مه کوه اجمله، دا ټول ستا له لاسه. څه پوه شوې؟ خبرې ته مه کوه مخبره. خدایا وای خدایا. زبیره ترې خلاص مې کړه، ډېر وران وهل کوي. څه پوه شوې؟ سمه ده نه به دې وایي، خو ته بیا حال ووایه چې بوت دې د چا په خوله خراب کړی دی؟ زه درته رښتیا وایم زبیره، دا ټول مې د خپل فکر خرافات وو. څه پوه شوې؟ اجمله وهی همداسې نه قانع کېږي. صبر چې اوس یې درته برابر کړم. وای خدای، وای ربه، وای خدای، وای مورې، وای مورې، مړه کړم، وای 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 وای.